د جلال آباد د نوي ښار لپاره شاوخوا 8000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې پیل شي. مسؤلین وایي د جلال آباد اوسنی ښار کوچنی او د کم نفوس لپاره جوړ شوی دی. د دوی په وینا د جلال آباد نوی ښار په عصري بڼه جوړیږي چې ورسره هممهاله به اوسنۍ ټولې ستونزې حل شي. چې موږ د جلال آباد ښار کې د اداري کمپلیکس جوړولو لپاره هم طرحه جوړه کړې ده، هم وړاندې شوې ده چې د دغې طرحې په جوړولو سره او تطبیق سره به د ښار اکثره ستونزې مشکلات دا حل شي او هغه ادارې چې په ښار کې ستونزې پیدا کړي ده به له ښار څخه ووځي او نوی ښار انشاءالله هم جوړیږي چې د سرخ دیوال په ساحه کې تقریبا 8000 جریبه شاوخوا ځمکه ورته هم تعین شوې ده. په پلانونو باندې کار روان دی. په راتلونکي کال کې به انشاءالله پلانونه بشپړ شي او عملي چارې به شروع شي. ښار وړوکی ده او ماشاءالله تعداد مسلمانانو ورونو او د ښار د اوسېدونکو پکې ډېر زیات ده. نو که چیرې نوی ښار جوړ شي په نوي بڼه سره او د اوسني عصر زمان د تقاضا غوښتنې سره دا به د ښار د اوسېدونکو دپاره ډېر ښایسته د ژوند زمینه مساعده کړي او موږ به ټول ورته خوشحاله سو انشاءالله. ځکه دا ښار وړوکی ده، دا د پخوا په سیستم جوړ شوی ده. د اوس اوسېدونکو د غوښتنو دپاره یا د اوسني عصر د تکنالوژۍ سره سمون نه خوري. نو بناً که چیرې نوی ښار جوړ شي چې لکه څنګه تاسو وفرمایل په 8000 جریبه ځمکه کې انشاءالله نوی ښارګوټی جوړیږي یا ښار جوړیږي د جلال آباد ښار انشاءالله هلته انتقالیږي. دا به ډېر ښه کار وشي او موږ په دې رابطه انشاءالله دعاګانې هم کوو الله دې په خیر سر ته ورسوي انشاءالله.